د غاصبینو پر ضد د طالبانو زبردست اقدام، ملاتړ خیلی نیولی او له ګلبدین حکمتیار څخه هم ځمکه ګرځول کیږي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. یو باوري سرچینې پژواک خبري اژانس ته ویلي طالبانو په کابل کې د پخواني ولسي جرګې غړي ملاتړ خیل نیولی دی. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د ولکه شوو ځمکو د خلاصون کمیسیون تېره ورځ نوموړی د عدلیې وزارت ته د ځمکو د غصب د تور د سپینولو په موخه وربللی و. پر هغه د کابل په ډیرو سیمو کې د ګڼو ځمکو د غصبولو تورونه لا د جمهوري نظام پر مهال هم پورې شوي و، خو هغه مهال د یو لړ مصلحتونو او د پارلماني خوندیتوب له امله ترېنه پوښتنه نشوی کېدی. نوموړي پرون د طالبانو د عدلیې وزارت ته وربللی و، که څه هم چې د عدلیې وزارت د هغه د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د وزارت لخوا په خپره شوې وینا پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت د ځمکو د غصب د مخنیوي او د ولکه شوو ځمکو د ستنولو په تړاو په کابل کې ناسته کړې وه. د طالبانو لخوا د ملاتړ خیل او هغه ته د ورته لانجمنو څیرو د نیول کېدو په اړه لا پخوا هم د ګڼو خلکو غوږونه بوڅول. ډېری کسان داسې انګیرله چې ملاتړ خیل به هم یوه ورځ د طالبانو له لوري د پخواني ولسي جرګې د غړي الله ګل مجاهد په شان برخلیک سره مخامخېږي، خو تر اوسه پورې د هغه د نیولو یا زورولو په اړه طالبانو کوم ګام نه و پورته کړی. خو که دا ځل هغه نیول شوی وي او یا هم هغه د حساب و کتاب د ورکولو میز سره کاږل شي، نو کیدای شي چې د نورو هغه ځواکمنو کسانو لپاره یو شین څراغ وي چې هم د خلکو او هم پریمانه دولتي ځمکې ولکه کړي دي. بل خوا سرچینو رسنیو ته ویلي چې د جمهوري نظام لخوا در لمان کې ګلبدین حکمتیار ته د ورکړ شوي ځمکې په اړه هم تصمیم نیول شوی او ډیر ژر به ترې بیرته وګرځول شي. یاد دې وي چې طالبانو د ولسمشر غني لخوا حکمتیار ته ورکول کېدونکي امتیازات هم بند کړي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.